الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله رب العالمين نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم تا لوی او بهترین مقام ورکړی دی چې هغه په انسانیت او بشریت کې نور انسانانو ته ورکړی نه دی. الله رب العالمین ته د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نه بهترین انسان بل نشتا، بهترین مخلوق ته بل نشتا. ومدغه وجد چې امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې روایت راوړي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العالمین کنانه قبیله د اسماعیل علیہ السلام په بچو کې مختار کړه او بیا قریش په کنانه قبیله کې مختار کړل، به په قریش کې بنی هاشم مختار کړل او زید بنو هاشم نه انتخاب کړم. دویم لوی مقام الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تداور کړی دی چې د ختم رسالت د منصب د پاره انتخاب کو چې د انبیاء علیهم الصلاة والسلام سلسله په دې باندې اختتام ته ورسوله. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو د نارینو کې د هیڅ چا پلار نه دی بلکې د الله رسول او آخرنه د انبیاء نه دی. حدیث امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زما مثال او د مخکنو انبیاء مثال دسه دی لکه یو سړی چې کور جوړ کړي دا ډېره ښکلې آبادي جوړه کړي، ښایسته آبادي، صرف نه صرف د یوې خښتې ځای پکې باقي وي، خلک چې راځي او د هغې تماشه کوي هغه ډېره بهترین او ښکلې آبادي وي، د هغې آبادۍ نه تعجب کوي، لیکن دا یوې خښتې ځای ته حیران وي، وایي چې دا یوه خښته یې پکې ولې نه کېښودله. نو د الله نبی فرمایي فانا اللبنه وانا خاتم النبیین، زه هم دغه خښته زه یم، په ما باندې د نبوت آبادی ختمه ده او زمانه رستو بل نبی ناراضي. دریم لوی مقام الله رب العالمین خپل نبی ته دا ورکړی دی چې د خپل نبی نوم یې د خپل نوم سره پیوسته ذکر کړی. قرآن او سنت کې چې څومره مواضعو کې د الله نوم ذکر کیږي اکثر ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر کیږي. لکه په اذان کې چې مؤذن وي اشهد ان لا اله الا الله ورسره وي واشهد ان محمد رسول الله. خطیب په خطبه کې وي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. همدغه رنګ تشهود کې د الله د شهادت د الوهیت د شهادت نرستو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم دی. قرآن کې الله وی قل الانفال لله والرسول واطيعوا الله ورسوله. همدغه وجد چې امام مجاهد رحمه الله د دې آیت په تفسیر کې چې ورفعنا لك ذکرک ذکر کوي، حافظ ابن کثیر ذکر کوي وی لا اذکر الا ذکرت معي، زمانم نه یادېږي مگر ته ضرور زما سره یادېږي. لکه همدغه د چې حسان ابن ثابت رحمه رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مدح کې فرمایي اغر علیه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه
إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. تک سپین دے د نبوت د خاتم او مهر ور باندې د نور نه سمسل کیږي او گواہی کوي. الله د خپل نبی نو خپل نوم سره پیوسته کړی دی کله چې مؤذن په اذان کې اشهدو کلمه وایي. الله د خپل نوم نه د لپاره نوم مشتق کړی دی ځکه د الله رب العالمین محمود دی دغه حمد ادا کیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم محمد دی. سلورم لوی مقام الله رب العالمین هغه دې تدا ور کړی دی چې دا الله خپل خلیل مقرر کړی دی. خلیل د محبت ډیر اعلی مرتبه ده. دا مرتبه په ټول بشریت کې دو انسانانو ته ورکړل شوی ده. یو ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین داغه په باره کې فرمایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا. او دویم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته امام مسلم روایت نقل کوي چې نبی علیہ السلام فرمایي ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. الله رب العالمین ز داسې په خلت او دوستۍ سره نیولم اعلی مرتبه د دوستۍ لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خلیل نیولې. پنځم اعلی مقام د الله نبی تداور کړی شوی دی چې دا د ټول آدم علیه السلام د بچو سردار دی. امام مسلم رحمه الله روایت نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انا سید ولد آدم یوم القیامه. زاد طول آدم علیه السلام انا سید ولد آدم یوم القیامه. زاد طول آدم علیه السلام د بچو سردار یم په قیامت. شپږم اعلی مقام الله خپل نبی ته دا ورکړی دی چې الله رب العالمین د ټول انبیاء او امام مقرر کړی لکه څنګه چې په واقعه د معراج کې راځي. امام مسلم روایت نقل کوي وصلى بالانبیاء اماما. نبی علیہ السلام ټول انبیاء او تمنځ کو ټول انبیاء او ته امامت ورکو. مقام الله رب العالمین د شفاعت عظما چې دې ته مقام محمود ویل کېدل شي چې قران کریم کې داغه تذکرہ د الله فرمایي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تدشپې تهجد کوا په دې وجه باندې چې الله رب العالمین تا مقام محمود تولیږي. مقام محمود دا دی چې اولنی او آخرنی ټول انبیاء با الله ټول انسانان به الله په یو میدان کې راجمع کی. یو بل ته وایي چې ډیر سخت انتظار نرسته چې دا څومره سخترین حالت دی څوک نشته چې زمون شفاعت وکي. ټول انسانان با آدم علیه السلام تلاړ شي هغه به معذرت وغواړي ویلاړ شي. نوح علیه السلام ته هغه به معذرت وغواړي ویلاړ شي. ابراهیم علیہ السلام تاغه به معذرت وغواړي ویلاړ شي. موسی علیہ السلام تاغه به معذرت وغواړي ویلاړ شي. عیسی علیہ السلام تاغه به معذرت وغواړي او به وي تاسو داسې یو بنده ته لاړ شئ چې الله ورته هر څه معاف کړي دي اولنی او وروستنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورشي رسول الله صلی الله علیه وسلم با د الله ته په سجده باندې سر کیږي او الله رب العالمین به ورته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم سر اوچت کا ستا خبره به منل کیږي او تسوال کا وتا ته بدر کول شي او وشفاعت شفاعت کا وشفاعت به قبليږي. اتم لوړ مقام الله رب العالمین خپل حبیب تدا ور کړی دی چې د رسالت ټول انسانانو ته عام کړی دی. قرآن کریم کې الله فرمایي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. تورته وایي چې اے خلکو زه ټول انسانانو ته الله رسول را لېږلم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی. ما ته 5 صفات را کړې شوې دي چې دا زمانه مخکې کوم نبی ته نه ورکړې شوې.
اول زمان نصرت کړه شوی د فرع باندې یو مش مزل چې کوم علاقه ته ویل ته د مان خلک یریږي دویم زما د پاره ټول ازمکه مسجد او صفای ګرځولې شوی زما د امت نکم سړی چې منځ کوم ذکر اعلان دی باسي هم الته د منځو کې دا د هغه سره داغه د پاره مسجد دی او د غزمکه داغه د پاره تیمم داغه د پاره او دسته مال غنیمتونه حلال کړی شوی دی زمانه مخ کې هیڅ چا د پاره نو حلال کړی شوی